عیسی د خپل رسولانو سره د غره څخه راښکته شو او په یو هوار ځای کې ودرېد. په هغه ځای کې د هغه د پیروان یوه لویه ډله او د ټول یهودیې، اورشلیم او د سور او سیدون د ساحلي ښارونو څخه ګڼ شمېر خلک موجود وو. دا خلک د دې دپاره راغلي وو چې د هغه خبرې واوري او د خپل ناروغۍ څخه روغ شي. همدارنګه هغه خلک چې پیریانو نیولي وو هم راغلي وو او روغ شول. ټولو خلکو کوښښ کاوه چې عیسی ته لاس ووړي، ځکه چې د هغه څخه یو قدرت راووت او ټول به یې روغول. بیا عیسی خپل شاګردانو ته مخ راواړو او ویې ویل: بختور یې تاسو چې اوس غریبان یئ، ځکه چې د خدای پاچاهي ستاسو ده. بختور یې تاسو چې اوس اوږ یئ، ځکه چې تاسو به ماړه شئ. بختور یې چې اوس ژاړئ، ځکه چې تاسو به وخاندئ. بختور یې تاسو چې خلک در څخه د انسان د زوی په خاطر کرکه کوي او خپل منځ کې مو نه پرېږدي، سپکاوی درته کوي او تاسو بدناموي. نو په هغه وخت کې خوښي وکړئ او د خوشحالۍ ټوپونه ووهئ، ځکه چې په جنت کې به لوی اجر ولرئ. د هغوی نیکونو هم د پیغمبرانو سره همداسې چلن کړی، خو افسوس دی وي ستاسو شتمنو په حال، ځکه چې تاسو خپل د سوکالۍ وخت تیر کړی دی. افسوس دی وي ستاسو په حال چې اوس ماړه یئ، ځکه چې تاسو به وږي شئ. افسوس دی وي په تاسو چې اوس خاندئ، ځکه چې ستاسو خندا به په ویر او ژړا بدله شي. افسوس دی وي ستاسو په حال کله چې ټول ستاسو صفت کوي، ځکه چې د هغوی نیکونو هم د جعلي پیغمبرانو صفت کوو. خو زه تاسو ته چې زما خبرې اورئ وایم چې د خپلو دښمنانو سره مینه کوئ. څوک چې ستاسو څخه کرکه کوي د هغوی سره ښه کوئ. د هغو خلکو دپاره چې په تاسو لعنت وایي برکت وغواړئ، او د هغو خلکو دپاره چې ستاسو سره بد چلن کوي دعا وکړئ. که چیرې څوک تا ته په یو مخ څپېړه درکړي نو خپل بل مخ هم ورته ورواړوه. که څوک در څخه چپنه واخلي نو پرېږده چې ستا کمیس هم واخلي. که څوک در څخه کوم شی وغواړي نو ورته ورې کړه، او که چیرې څوک ستا څخه کوم شی چې هغه ستا وي واخلي نو بیرته ورڅخه مه غواړه. د نورو سره داسې چلن کوئ لکه څنګه چې تاسو د ځان دپاره د هغوی څخه غواړئ. که چیرې یوازې د هغو خلکو سره مینه کوئ چې ستاسو سره مینه کوي نو په دې کې به ستاسو دپاره څه اجر وي، ځکه ګناهکاران هم د هغه چا سره مینه کوي څوک چې د هغوی سره مینه کوي. که چیرې تاسو یوازې د هغو خلکو سره نیکي کوئ چې ستاسو سره نیکي کوي نو په دې کې به ستاسو دپاره څه اجر وي، ځکه چې ګناهکاران هم همداسې کوي. که چیرې هغو خلکو ته پور ورکوئ چې د بیرته اخیستلو تمه یې لرئ نو په دې کې به ستاسو دپاره څه اجر وي، ځکه چې ګناهکاران هم نورو ګناهکارانو ته پور ورکوي چې بیرته یې پوره واخلي. خو تاسو د خپلو دښمنانو سره مینه کوئ او د هغوی سره نیکي کوئ، پور ورکړئ او د بیرته اخیستلو تمه ورڅخه مه کوئ، نو دا به ستاسو دپاره لوی اجر وي او تاسو به د خدای تعالی اولادونه یئ، ځکه چې هغه په ناشکره او بدکارو خلکو هم مهربانه دی. لکه څنګه چې ستاسو آسماني پلار زړه سواندی دی نو تاسو هم زړه سواندي اوسئ.